ښه راغلاست درنو لیدونکو سهار مو په خیر د ځواک یا ورزش برخه ده او په دې کې مو ورزشکاران راغوښتي دي. حاجي صاحب میر حسین را سره په استودیو کې میلمه دی چې دوی 20 کاله کېږي چې سکیټ یا هغه بوټونه چې ټایرونه لري په عامه اصطلاح ووایم یو ډول ورزش دی دا ترسره کوي او په دې برخه کې د همدغه فدراسیون اداري مرستیال یا معاون هم دی. همداراز بل ورزشکار محمد جان دی چې دا د MMA ورزشکار دی او ترڅنګ د همد سکیټ د ورزش یو ټرینر مو هم راغوښتی دی چې علي سینا درست مکمل نوم بخیر ما اشتباه نسی دوی مو راغوښتی او په همدغه ورزشونو ورسره خبرې کوو. خوش آمدین. صبح شما بخیر. تشکر از شما. سلام صبح بخیر به همه ملت شهید پرور افغانستان به خصوص به کارمندان تلویزیون شمشاد. از شما یک جهان سپاس و تشکر. بخیر باشید. زنده باشید. سلامت. خیر اوسئ. اول در څنګه د مخ د شمشاد تلویزیون نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. مننه. خیر. شما خوش آمدید. سلام درود خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون شمشاد. زنده و سلامت باشید. حاجی صاحب چقدر وقت میشه اسکیت بازی میکنین و در رابطه بگوین که چطور به بخش علاقه پیدا کردین؟ این انگیزه از کجا شده بود؟ میبخشین ما از چندین سال ورزش توجه ما به ورزش است. تقریبا ما 6 سال شده مجتمع ورزشی به نام اکادمی ستاره های میوند در کارته 4 درست کردیم. ما اونجا ورزش های گوناگون داریم، اسکیت داریم، بایسکل رانی داریم، فوتبال داریم از بخش بانوان و بچه ها. دیگه ما فعلا که اسکیت علاقمندیم به خاطر از که ام ورزش بسیار خوب است. مثلا از چاقی، از مبارزه با دود، قیلون، سیگار، مبارزه با تریاک ما میخوایم که چیز کردیم در پیش گرفتیم به خاطر از که از رابندون از مثلا ما میتونیم با این اسکیت رابندان کم کنیم. میخوایم پلیس ملی را تربیت کنیم. ما میخوایم در این اسکیت که در جاده ها در خیابان ها میگردیم ما میتونیم که از اسکیت استفاده کنیم یک پلیس ملی را تربیت کنیم در این اسکیت که مقابل دشمنای این وطن مبارزه کنه. و تقریبا ما 13,000 نیرو زیر مجموعه ما است پوشش ما و 4,000 نیرویی که داریم از پلیس ملی ما پلیس وزارت داخله تحت پوشش ما است. به سرکردگی پاسوال صاحب خوشحال که تحت سرپرستیشان است. ما معاونت اداریش هستیم و ترینر ما آقا صاحب علی سینا که اونجا آموزش میتهم روزه. ما میخوایم که این ورزش روز به روز گسترش پیدا کنه از جوانا، طفلا، کودکان ما که هم ما میتونیم که از رابندون ازدحام ترافیک از دود و از چیز جلوگیری کنیم. ما میتونیم به اسرع وقت در یک مقصد برسونیم. از موتورسیکل کده، از موتر کده هم بدون مصرف است هم به اسرع وقت در مقصد میرسیم. رابشو حامد څونه وخت کېږي چې MMA په برخه کې ورزش کوي او د دې ترڅنګ څونه لاسته راوړنې لري؟ MMA بخش کې زه تقریبا 4 کاله کې چې زه MMA بخش کې تمرین کوم او په څنګ کې د هغې سره کیک بوکسینګ تمرین مې هم کړی دی. زیاتې لاسته راوړنې لرم او دا کوم کپونه او میډالونه چې وینئ دا د کابل په سطحه باندې چې کوم هغه چې دي کلاپو هغه زون غرب کې مسابقې هغه چې دي ما اول مقام اخیستی دی په ټولو هغه کې مسابقو کې اول مقامونه ما اخیستي دي. استاد هغه استاد عتیق تک چې دی هغه زما استاد دی. هغه زما سره ډېر کوششونه کړي دي په هر وخت کې. اوس یو څه موده بعد انشاءالله په ازبکستان هېواد کې یوه مسابقه ده چې هغه نو وبګورو چې دای ماته د MMA بخش کې ماته اجازه راکړي چې مسابقه ورکړم کې کیک بوکسینګ په بخش کې. بله تقدیرنامو په اړه دې هم خبرې وکړه. دغه اولنۍ تقدیرنامه چې ده دغه په هغه کې کارته 4 کې د هغه کارته 4 کې هغه ته د مسابقه وی کارته 4 کې شبینه بر مسابقه وی بیا دغه ته زه ورغلم ما خپل اول مقام کې واخیستلو. دویمه چې ده زونې غرب
که مسابقه و اقل تام مخبل اول مقام که واخستلو بدریا 1 کیلو وزن که مخبل اول مقام واخستلو نه آقای لیسینا میشه شما بگین در مورد ورزش اسکیت که یک چیزی از شاید نوتر جدیدتر در افغانستان باشه، بیشترین مردم آشنا نباشن برای ورزش، چه نوع یک ورزش است، کدام حرکات داره، در چه قدر وقت آموخته میشه؟ بله، اسکیت یک ورزش کاملا هیجان انگیز، شادآور، متفاوت با تمام ورزش‌های دیگه که مهارت‌های فردی هر انسان را به نمایش می‌گذاره و اسکیت یک نوآوری در حرکت، در سریع رفتن، در پریدن و امی است که انسان با سرعت میتونه در هر منطقه‌ای که بخواد برسه بدون از اینکه در ترافیک بند بانه یا ایجاد آلودگی کنه، میتونه خودش سریع در هر جای برسونه. و در کشور ما از جایی که ما امنیت آنچنان نداره، مشکلات زیاد است، مردم بسیار جگرخون می باشن. اگر که اسکیت یاد بگیرن، اسکیت سواری کنن، بسیار یک ورزش شادآور است، بسیار یک ورزش پرنشاط است و مردم ما واقعا احتیاج دارند در اسکیت و یاد گرفتن اسکیت. یک چیز از ما خود ظاهرا که دیدیم در بعض موارد به حرکات، یعنی ورزش نیست که بسیار ساده و آسان باشه، مشکل هم داره. به نظر شما بعضی جوان‌ها از حال بود بگیم دیگه به اصطلاح وسیله که استفاده میشه در ورزش، بیشتر کسا میگه شوقی استفاده میکنه از اون، آیا اینقدر آسان است و اگر تا که ترین نشیم، تمرین نبینیم، استفاده بکنیم از این بود یا خیر یا مشکل است؟ مهمترین چیز در اسکیت اول استفاده از لوازم ایمنی است. امی کلاه، آرنج بند، مچ بند، زانو بند. اگر هر کدام ما این لوازم ایمنی رو داشته باشیم و بدن ما را خم بگیریم، یعنی زانوها حدودا 35 درجه خمیده باشه، کمر حدودا یک قوس داشته باشه که در سمت جلو باشه که اگر هم خوردین زمین، اول دستهایتان معاونت کنه از ضربه جای دیگه. اگر از کمر بخوری خیلی بد است، ولی از جلو اگه بخوره از زمین مشکل نداره. بله، آجی صاحب در رابطه با این صحبت بکنین که این ورزش را که وقت آغاز کردین، شروع کردین، چند بار با گفته از اونا بروی خوردین، چند بار اوگار شدین و آیا افتیدین، کدام خاطری جالب هم دارین از وقتا؟ بله، چندین بار اول که آدم مثل این اسکیت که میمونه مثل طفولیت میمونه. آدم از طفولیت که وقتی بلند میشه راه گشتن یاد میگیره، چندین بار باید بپتی، چندین بار در زمین بخوری، سر بشکنه، پای بشکنه تا از که سر پای خود استاد شوی. ما اسکیت هم که اختیار کردیم به خاطر از که چندین بار باید در زمین بخوریم، چندین بار استاد شویم تا از بتونیم قابل راه رفتن بلد شویم. و اسکیت اونقدر چیز نداره انشالله، او قدر مشکلی نیست برای راه رفتن، برای مثل طفولیت میمونه. آدم از طفولیت چقدر که سر پای خود استاد شه، چقدر راه بره، چقدر رفتن زود یاد بگیره. این اسکیت هم همونطور است. اسکیت به زودترین فرصت میتونه آدم در ظرف 10 روز، ما ترینرای داریم به نام استاد لیسینا، ترینر ماست که اونجا تحت پوشش دخترها، بچه‌ها، بانوان هست، در 10 روز انشالله یاد میگیرن. خب آجی صاحب خودتم عالم یگان شوقی بود استفاده میکنید در شهر یا بازار برای؟ بله بله، در شهر بازار نه. خب شهر بازار نه، در بیربار از مزه خدا بیربار از مجتمع ورزشی چرا شوقی دارم. این بسیار یک چیزی است هیجان انگیز است، شوقی همه مردم شوق داره. بله، اگر آجی صاحب بیرون استفاده بکنین اذیت میشه. مردم بلد نیست. اگر فرد جان همکار مثل شما او میگه که استفاده میکنم از خب مشکل است در شهر بازار نسبت به ما در بازار مثلا کسایی که از فرهنگ بالا برخوردار است، مثلا مردم یک جای دیده، یک کشور دیده، پیشرفت دیده، تمدن دیده، شوق داره، علاقه داره، عشق میورزه. اما کسایی که ندیده میگه این عیسی کمی سفید دادن در این کارا دست میزنه. علی سینا که خاطره داره چطور خنده؟ علی سینا که خاطره جالب بود برات که اگریش بسیار دیگه اسکیت بکنن. واقعا ورزش سن سال نمیشناسه. یک کسی که شوق داشته باشه در کار. در افغانستان هم محیط آمدن از بدنه یک شراب، اگر نه دیگه کشورها واقعا ما دیدیم پیر و جوانشان
حتی پیرزنا رو دیدم، پیرمردا رو دیدم که یک دو دانه چوب دادیستشان است، همه تو در جنگلا دیگه قد اسکیت زده رایستن. بسیار ورزش پرنشاط است، بسیار ورزش. یعنی اگر یک اسکیت سوار نیم ساعت اسکیت سواری کنه حدودا 800 کالری مصرف میکنه. بسیار خوب است. کامل جان ته راتلونکي سیالۍ په اړه دی راتلونکي سیالۍ دننه د افغانستان په هر سیالۍ په نظر کې نیول شوي ستا در سره و دا اوس خپل اوس هغه ماستر صاحب خوشحال سروری او هغه استاد عتیق او تک صاحب د ما موږ د پاره خپل ازبکستان هیواد کې سیالۍ نیولې دي نو وګورو چې څنګه کې تقریبا د 21 شلمه پورې شروع کیږي. بله دغه سیالیو ته مو چمتووالی څنګه ده؟ چمتووالی والا امروزه ورته خطای تمرینات خپل تمرینات ورځ په ورځ باندې ورته کوي که کوی هر امروزه تمرینات کوي نو صحیح دې ته به هم راشو چې داسې خاص رژیم هم لري چې باید رژیم ورته ونیسئ یا رژیم مې نیولی دی رژیم مې ورته نیولی دی په خاطر باندې چې ما 8 کیلو وزن کې ما ورته ویلي زه 8 کیلو وزن کې مسابقه ورکوم. رژیم مې نیولی بعض شیان دي لکه وریژې دي د وچه ډوډۍ ده او دا وچه ډوډۍ وریژې او دا شیان چې دي دا ما زه نه خورم دا مې کم کړي دي د په خاطر باندې چې ما وزن کم شي. اوس مې وزن 2 کیلو دی د مسابقې پر ضد 8 کیلو وزن باید د ما وزن کم شي و رژیم دفاع. استاد علی سلامی شما بگین که در چقدر وقت کسی که تازه رو بیاره به ورزش اسکیت چقدر وقت میتونه بیاموزه؟ ما وقتی شروع میکنیم به تمرین بر کسی که تازه مبتدی آماتور است وارد تمرین ما میشه. در روز اول میتونیم تعادل برای پاها را آموزش بدیم که یعنی شما به چی استیلی برای اسکیت میتونین مسلط استاد شوید که کلا باید بدن خمیده باشه، کمر خمیده باشه، زانوها خمیده باشه و شاگردای ما خانوما بانوان یکم ضعیفتر از آقایان پیش میرن چون که دل و جرأت پسرا را خانوما اونقدر اول نمی داشته باشن، ولی وقتی خانوما واردی ورزش میشن یا کمک تسلط پیدا میکنن باز دیگه خانوما و آقایان بانوان یک چیز می باشن. اما 3 روز الا 1 الی 3 روز یاد میگیره. او بستگی در استعداد و حرف گوش کردن خود فرد داره که چقدر امو چیزی که گوش میکنه را آیا عمل میکنه یا نه. و اسکیت یک ورزش بسیار گفتم پرهیجان است. وقتی شما میدانین حتی که باید من خم باشم، باید کمرم خم باشه، زانوهایم شکسته باشه و در این حالت سلو برم این کار را نمیکنن. زود هیجان انگیز میشن و سرعت بالا را امتحان میکنن. سلامت باشین. تشکر. تاسو نه هم ډیر زیاته مننه و حاجی صاحب شما هم تشکر. سلامت باشین از آمدن. تشکر از تلویزیون شمشاد، تشکر از کاران شما، تشکر از ملت افغانستان که ما را میبینه. ما از دولت یک تقاضا داریم به خصوص رئیس جمهور که ما را درباره بعضی لوازمی که ضرورت داریم ما را یاری کنه و کمک کنه. ما یک نیاز ارشد داریم. میخواهیم در 4000 نیروی پلیسی که فعلا زیر پوشش ماست میخواهیم کل نیروهای انتظامی و اردوی ملی را زیر پوشش بگیریم که این ورزش به پلیس ملی ما در اردوی ملی ما نیاز ارشد است. سلامت باشین. تشکر از شما یک جان.